آینده به دا هیواد د دې ځوانانو وي او دا ځوانان به وي چې زموږ تاسې رهبري به کوي او هیواد به مو جوړوي. سپین امارت مو په هیواد واکمن دی د استقلال شیبې رنګینې دلته اوسې په ځای باندې ګلان سپړېږي اوس نه تویېږي دا چا وینې دلته اوس نه تویېږي دا چا وینې دلته د ازادۍ لمر پر هیواد ختلی تر ژمۍ تېرې دي سپېدې راغلې سپین سباون او سپین سهار مو کوربه د خپلواکۍ خوږې شېبې راغلې سپین سباون او سپین سهار مو کوربه د خپلواکۍ خوږې شېبې راغلې سپین وزرونه په هیواد رپوي هر خوا جنډې دي سپینې سپینې دلته سپین وزرونه په هیواد رپوي هر خوا جنډې دي سپینې سپینې دلته سپین امارت مو په هیواد واکمن دی د استقلال شیبې رنګینې دلته اوسې په ځای باندې ګلان سپړېږي اوس نه تویېږي د چا وینې دلته اوس نه تویېږي د چا وینې دلته. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت تمام بینندگان چینل یوتیوب الحق رسانه. خدا کند به هر جای دنیا که هستید شاد و موفق و تندرست باشید. دوستان عزیز، برنامه امروز ما است در رابطه با سرباز مسلمان. برای جزئیات بیشتر این برنامه با ما باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول راغلو ملمنو مسئولینو له کابل نه راغلو مشرانو او دلته د هرات ولایت ټولو مسؤلینو ته حاضرینو ته بالخصوص د اسلامي امارت ځواکونو او همداراز هغه محصلین چې ټول دلته موجود دي او د هرات ولایت مشران علما قدرمن ملګري دلته موجود دي ټول ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوشحاله یم په یو داسې محفل کې حضور لرم چې هغه د وطن د دفاع ښکارندویي کوي. خوشحاله یم په داسې ځای کې موجود یم چې هلته د هیواد مشران او د هیواد بالخصوص د هرات وګړي موجود دي. نه غواړم نورم وخت واخلم، د پروګرام وخت هم په ختمېدو ده. دومره وایم چې دا هیواد د ټولو ده او دا هیواد به په ټولو آبادو. دا هیواد د ټولو افغانانو ده او په ټولو افغانانو بې ننګه او دفاع کوو. زه د هیواد قدرمنو او مخلصو محافظینو عسکرو او هر هغه څوک قمندانانو چې د دې هیواد دفاع کوي هغوی ته احترامات تقدیموم او دا وایم دا هغه هیواد ده چې په ډېرو قربانیو او په ډېرو مشقتونو او له ډېرو قربانیو او هغه قربانۍ چې هغه د هیواد سترې هستۍ وي د هغو په برکت دلته راغلی ده. داسې نن موږ او تاسې دلته ناست یو او دا پروګرام مانځو دا د هغو قربانیو په برکت باندې. زه دا وایم که موږ د هغو قربانیو قدر ونه کړو احترام یې ونه کړو خدای ناخواسته الله تعالی به ناراضه وي او الله تعالی به مو له خپل رحمت له لیست نه وباسي. دومره وایم چې دا هیواد او دا امن سرتاسري امن سره راغلی ده او دا د هیواد د سرسپارلو مجاهدینو په مټ راغلی ده. دا د دې هیواد ټول هغه کسان دي چې د هیواد نه جوړو. دا مجاهدین دا سرسپارلي مجاهدین او دا قمندانان او دا محافظین دا ټول د دې هیواد برخه دي او د دې ملت بچي دي. که دا ملت نه وای او د دې ملت قرباني نه وای د دې ملت د زوړ ځوان د نر او ښځه قرباني نه وای نن به موږ تاسې د امن په فضا کې نه وای.
دومره وایم چې د هیواد راتلونکی د همدې ځوانانو محصلینو ده. د هیواد راتلونکی د همدې خلکو د څوک چې تحصیل کوي او د هیواد د امنیت، د هیواد د رغونې او د هیواد د جوړولو لپاره کار کوي. آینده ستاسې ده او انشاءالله تاسې به د دې هیواد واکداران یاست. اوس په دې هیواد کې څوک واکداران دي دا هیچا هم په میراث دا وظیفه او دا منزل او دا کوم مقام چې د دا لاسته نه راوړی، بلکې د خپل ځان په قربانۍ، په استعداد او په هر هغه څه راوړی چې د هیواد لپاره دی ځان سپارلی و او دا هیواد یې جوړ کړی و. آینده به دا هیواد د دې ځوانانو وي او دا ځوانان به وي چې زموږ تاسې رهبري به کوي او هیواد به مو جوړوي. په آخر کې بیا هم دا وایم چې زه ټولو هغه محصلینو ته او د پولیسو سرسپارلو مجاهدینو ته مبارکي ورکوم چې الله پاک دا امتیاز تاسو ته درکړی ده چې تاسو په دې هیواد کې د امن ساتونکي یاست او دا هیواد د آینده د جوړښت لپاره کار کوئ. ومن الله توفیق.